يا نبي سلام عليك يا رسول. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدق الله العظيم. محترمون زمنګا او تاسو موضوع چې دا هغه د شرک متعلق ده. د شریعت پرانا کې شرک څه ته ویل کیږي او د دې متعلق بلګه تفصیلی غونډه خبره کو. محترم شرک دې ته ویل کیږي دا د کوپر یو قسم دی او شرک دې ته ویل کیږي چې الله تعالی سره په ذات او په صفات او په عبادتو کې څوک شریک ګرځول دې ته شرک ویل کیږي. الله تعالی سره په ذات کې شریک ګرځول، الله تعالی یک یو دی، الله تعالی سره بل الله منل، محترم دې ته الله تعالی سره په ذات کې شریک ګرځول ته شرک ویل کیږي. عیسایان درې خدایان مني، د یو خدای قایل نه دي. آتش پرس چې کوم مجوس ورته مونږ وایو هغه دوه خدایان مني، د دوه خدایانو قایل دي. او هندوان او د بوتانو عبادت کوونکي خلک د بل خدایانو قایل دي. محترم دی الله تعالی سره په ذات کې شریک ګرځي. دوی محترم هغه خلک دي چې الله تعالی سره په عبادتو کې بل یو انسان شریک وګرځي. موز دے، روجه ده، زکات ده، حج ده، رکوع ده، سجده ده، قیام ده. محترمو دا د الله جل جلاله د پاره دي، ځکه من خالص عبادت د الله تعالی کو. یو انسان ولګید او هغه د الله نه علاوه غیر الله ته سجده وکړه، یا محترمو هغه ته رکوع وکړه، یا محترمو هغه ته قیام هغه شانتي او قسم چې د موز حالت ته، یا محترمو هغه ته تشهود حالت کې ناشته هغه شانتي وکړه، یا محترم ولګید او د بلچا عبادت چې کوم روزه ده هغه د غیر الله د پاره ونیوله، قربانی د غیر الله د پاره وکړه، د الله نه علاوه د بلچا د پاره، یا د پیر بابا د پاره، یا د کاکا صاحب د پاره، یا د داتا صاحب د پاره. نو محترمو دې ته ویل کېږي شرک په العبادات. او محترم بل شرک په صفات ته چې کوم صفاتونه د الله جل جلاله د پاره ثابت دي، یو انسان لګي او پاغي کې الله تعالی سره بل څوک شریک ګرځي. یعنی چې کوم صفات خاص ته الله تعالی د پاره ثابت دي، یو انسان ولګي د محترمو او هغه صفات د په انسانانو کې د یو انسان د پاره ثابت کړو، د ته محترمو شرک په صفات ویل کیږي. پاغي کې یو څو مثالونه تاسو په خدمت کې رسوم. یو شرک فی الحکم دی. حکم یعنی حاکم چې کوم حکم ورکی، حاکم زمونږ استادو الله جل جلاله دی. حلالول او د حرامولو اعتبار با د هغه سیس کیږي چې کوم سیس الله حلال کړی دی او کوم الله حرام کړی دی. محترم هغه ته بمونږ او تاسو حلال او هغه ته بمونږ او تاسو حرام وایو. که یو پیر سیب ولګید او هغه خپل مریدان د یو سیز نه منع کړو او د پیر سیب د منع کول د الله تعالی د حرام په شان وګړل، یا پیر سیب ولګید او هغه مریدانو ته د اشیاء حکم ورکو او دغه اشیاء د الله جل جلاله د پرس کردا امور په شان ته وګړل، نو محترمو دا شرک په حکم دی، د نزان ساتل پکار دی. بل محترمو شرک فی العلم، یعنی علم غیب الله جل جلاله د پاره ثابت دی او دا خاصه د الله تعالی ده. علم غیب کلی او ذاتی دواړه د الله تعالی د پاره ثابت دي. اوس یو انسان ولګید او هغه پیغمبرانو کې او یا اولیاءو کې یا صحابهو کې یا عام علماو کې یا پیرانو بزرگانو کې د یو تن د پاره دا خاصه ثابتې چې هغه ته د کائنات د ذره علم دی او یا د نورو تمامو اشیاء هغه بنده ته علم دی. نو محترم دا شرک ته او شرک فی العلم دی ته ویل کیږي. د دینه محترم ځان ساتل پکار دی. دین علاوه محترم شرک فی القدرت ته. شرک فی القدرت دی ته ویل کیږي چې الله جل جلاله قادر مطلق ته، تمام کائنات د الله جل جلاله په قبضه قدرت کې دی او د الله تعالی د قدرت نه هیڅ څوک بهر نه دی. اوس کې انسان دا عقیده لري چې یاره زه یو قبر ته ځم، زه یو مزار ته ځم او زه د یو بزرګ روضې ته ځم یا د نبی علیہ السلام روضې ته ځم او تک په دې نیت باندې کوي او د هغه نه سوالونه کوي چې ما ته بچی راکې، زما بچی نشته او زما پلان کې ځای کې مقدمه ده، ما په دې مقدمه کې کامیاب کې، یا زما پلان کې ځای کې ټرایل دی
کیږي په دغه ټرایل کې ما کامیاب کې یا پلان کیږي کې زما کویدن کیږي یا زما رشتہ نه کیږي او د هغه قبر نه د غختنه کوي او یا داسې حاجتونه د هغه قبر والا نه غواړي یا د هغه بزرګ یا د ولی قبر دی یا د عام انسان قبر دی د هغه نه خپل حاجتونه داسې غواړي لکه څنګه چې حاجتونه د الله جل جلاله نه غوښتي شي. محترم داوم د شرک یو قسم دی د ته ویل کیږي شرک فی القدرت. بل محترم شرک فی السمع والبصر دی. سمع ویل کیږي اوریدو ته او بصر ویل کیږي لیدو ته. څنګه خاص قسم اوریدل چې الله جل جلاله کوي او خاص قسم لیدل چې الله جل جلاله کوي. محترم دا خاصه د الله جل جلاله دا او دا ثابت او دا صفت ثابت د الله تعالی د پاره دی. اوس یو انسان ولګید او هغه د الله جل جلاله دغه صفت چې صفت د اوریدو دی او صفت د لیدو دی په مخلوقاتو کې د یو مخلوق لپاره دا صفت ثابت کاغه نبی دی که هغه ولی دی که هغه صحابي دی او که هغه یو بزرگ عالم دی او که یو عام انسان دی که یو پیر دی. نو محترمو د الله جل جلاله دغه صفت ته اوریدو خاص قسم چې اوریدل الله تعالی کوي او دغه صفت ته لیدو د محترمو د عام انسانانو د پاره یا د اولیاء او د بزرگانو د پاره یا د انبیاء او د رسولانو د پاره ثابت ک. نو محترمو دغه قسم د شرک ته دینه ځان ساتل پکار دي. دینه لا محترمو شرک فی صفات کم صفاتونه چې خاص د الله تعالی د پاره ثابت دي او د الله تعالی خاصه ده. محترمو هغه صفاتونو کې یو صفت راغستل او هغه د مخلوق د پاره ثابتول. هغه صفاتونو کې یو صفت یا دو صفته یا درې صفات راغستل او په مخلوق کې د یو نارینه یا د یو زنانه د پاره ثابتول. محترمو دغه هم شرک ته د دې نزان ساتل پکار دي. د مشرک متعلق محترمو دا خبره راغلی ده چې د دنیا په حقلا او د دنیا په سيزونو کې د مشرک سړی دعا قبليږي خو د آخرت په امورو کې د مشرک دعا نه قبليږي. دین علاوه محترمو کفر او شرک داسې یو بدترین ګناه دی چې محترمو دا د معاف کېدو قابل نه دی. د دین علاوه محترمو کم کسان چې د کفر او د شرک په حالت کې د دنیا نه لاړل نو الله جل جلاله به دغه انسانان همیش لپاره په جهنم کې ساتي. قران پاک کې الله جل جلاله فرمای ان الشرک لظلم عظیم. شرک دا یو ډیر ظلم عظیم دی. محترم ور دین ځان ساتل پکار دي. یو الله تعالی ته دغه د لپاره عبادت کول د یو الله تعالی نه مدد غوښتل او د یو الله جل جلاله چې کوم صفات دي هغه صفات د الله د پاره منل او چې کوم عبادت دي هغه د الله تعالی د پاره کول او محترم الله یک کې منل دا زمونږ او تاسو عقیده ده. الله تعالی دې منګ او تاسو د هر قسمه شرکیات نه وساتي او رب کریم دې زمونږ او تاسو عقیده په توحید باندې قائم او دائم لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.